د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لنډه پیژندنه. نوم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، د پلار نوم عبدالله، د نیکه نوم عبدالمطلب، د کورنۍ نوم هاشمي، د مور نوم امینه بنت وهب، د رضایي مور نوم حلیمه سعدیه، د لومړۍ مېرمنې نوم خدیجه الکبرا، د لومړۍ مېرمنې د پلار نوم خویلد، د قوم نوم قریش، د زیږېدنې نیټه د ربیع الاول 12 کال 1501 میلادي، د زیږېدنې ځای مکه مکرمه، د هیواد نوم سعودي عربستان، نژاد عرب، تر بعثت مخکې لقب رښتیا ویونکی او امین، د الهي وحیو د راښکته کېدو ځای غار حرا، د غار حرا موقعیت د مکې شمال غرب خواته، دنده پیغمبري، دین اسلام، د دندې موده 23 کاله، رنګ ګلګون او ځلانده، د ویښتانو رنګ تور، قد منځنی لوړ تمایل، پوزه جګه قلمي، د میرمنو نومونه خدیجه، عایشه، حفصه، سودا، زینب، ام سلمه، جویریه، صفیه، میمونه. زامن عبدالله، قاسم، ابراهیم په کوچنیوالي وفات، لوڼې زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه رضی الله. د اوسېدو ځای مکه مکرمه، د بني هشمو ځای تر هجرت وروسته مدینه منوره. تحصیلات د پیغمبرۍ تر درجې د الله جل جلاله تر نظر لاندې د جبرائیل علیه السلام په واسطه ورسول شو. د پلار مړینه د مور په نس کې د 2 میاشتو وو، د مور مړینه په 6 کلنۍ کې، د نیکه مړینه په 8 کلنۍ کې. اصلي روزونکی د ده اکا ابو طالب، د واده پر مهال عمر 25 کلن او خدیجه رضی الله عمر 40 کلنه، د نبوت پر مهال عمر 40 کلن. د مدینې څخه مکې ته د هجرت پر مهال 611 میلادي چې د هجري قمري د اول کال سره برابره ده. لومړنی سفر د خپل کاکا سره د شام د بصري ښار ته په 12 کلنۍ کې وو. د بعثت وروسته لقب خاتم الانبیاء والمرسلین ابوالقاسم، د ثواب په نیت یې د نورو سره شریک کړي. ټول عمر یې 63 کاله، د مړینې نیټه یې د 11 هجري قمري کال د ربیع الاول پر 12 د دوشنبې په ورځ. قبر مبارک یې د مدینې منورې ښار د ام المؤمنین عایشه صدیقه عافیه رضی الله عنه اجرا.